بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې قدوس ماما ګلدین ته د ملک لخوا د تختولو او برمته کولو پوره کیسه وکړه او دا یې هم وویل چې ملک د لالګل په وژلو کې هم لاس لري. بل طرف ته حمید د زبیر او اجمل د لاس په لاس نیولو لپاره دام غوړولی او باوري و چې دا ځل به هرومرو نیول کیږي. اوس به واورو چې ګلدین او قاری شفیق د ملک زمان د نیولو په هکله څه لاره چاره اختیاروي. ګلدینه وا ګلدینه څه شوې؟ څه وایې امیر صاحب؟ دا دی درغلم. زر راشه کار در سره لرم، زر کوه. امیر صاحب څه دي ویل؟ هغه د قدوس ماما ریزه مې ولیده او ستا لیکل شوی راپور مې هم له نظره تیر کړ. اوس دا راته ووایه چې د ملک د نیولو په هکله دې کوم قدم پورته کړی او که نه؟ د ملک زمان په هکله مو اجراعات کړي دي او ورپسې کور ته هم ورغلي وو، خو له بده مرغه کور کې نه وو. خو کومو ځایونو کې چې د شتون امکان وي هغه ځایونه به دې هم لټولي و که نه؟ امیر صاحب نږدې سیمې مو پسې ولټولې، خو سړی ورک دی. ورشئ او کومو ځایونو کې چې د شتون امکان وي هغه خوا وګورئ، لرې و نږدې ټول پسې ولټوئ. سمه ده امیر صاحب، زه به یو ټیم پسې برابر کم تر څو د ملک په لټه پسې ووځي او تر څو یې پیدا کړي چې هر ځای وي نو انشاءالله پیدا کوي به. ملک باید ځکه پیدا کو چې د هغه پټېدل او یا تښتېدل د دې خبرې شاهدي ورکوي چې دا هم په جرمونو کې لاس لري. زما هم پې شک دی امیر صاحب، بلکې اوس ورو ورو شک په باور بدلیږي. د قدوس خبره ځکه رښتیا معلومیږي چې د بیا پوښتنو باوجود یې هماغه کیسه تکرار کړې ده، کومه کیسه چې په اول ځل کې درته کړې. نه، قدوس ماما ځکه رښتیا ویل چې د تشدد نښې پرې وي، لکه چې د بندخونه کې پرې وهل ټکول تیر شوي وي. شاید نهار یې هم ساتلی وي ځکه وجود یې ډېر کمزوری شوی و. بس اوس زموږ بریا په دې کې ده چې ملک زمان پیدا کړو، که یې جرم کړی هم نه وي معلوم به شي، او که قدوس ماما دروغ وایي نو دا به هم معلوم شي. بالکل امیر صاحب، زه به داسې وکړم چې لاړ به شم او ټیم به برابر کړم تر څو د ملک په لټه پسې ووځو. ورځئ د ملک معلومات وکړئ او بیا ما په جریان کې که تر څو عاجل اقدامات وشي. سمه ده امیر صاحب، زه لاړم. ګوره ګلدینه، ته د ټیم ملک پسې ولېږه او خپله ورشه د جمال خواته، ځکه چې د هغه خبرول هم اړین دي. سمه ده امیر صاحب، زه هم داسې کوم. چې د اجمل به تر کومه ځایه رسېدلی وي. ته صبر چې ورته زنګ ووهم. دا دی زنګ ورته تېر شو. هلو اجمله، څنګه یې؟ زبیره ښه یم، ستا طرف ته خیرات دی؟ هو زما طرف ته بیخي خیریت دی. ته خپل حال وایه چې څه غورې دي؟ غورې خو دا دي چې یو دوه نفر په خپل وخت خپل ځای ته نه دي رارسېدلي، هغوی ته معطل ولاړ یم. ښه سمه ده، رښتیا د کمال په هکله مې خبر کړه چې څه حال احوال دی. د کمال په هکله ته هسې شکمن وې. ما درته هغه وخت هم ویلي وو چې سړی باوري دی، خو تا په بیچاره هسې شکونه کول. شک مې ځکه کاوه چې حالت داسې ناڅاپه برابر شو، داسې ډراماتیک حالت اختیار شو، نو په داسې حال کې شک کول طبیعي خبره ده. اصل کې ته د هر څه په هکله د حد نه زیات فکر کوې، مطلب سودایي شوی. زه دا ښه ده چې زما شک غلط ثابت شو. اوس دا ووایه چې کمال پیسې جمع کړي دي او که نه؟ نه، پیسې لا نه دي جمع کړي، وایي لږ کمې دي او پوره کوم نو بیا به ټولې پیسې درکړم. مطلب لا اوس هم د شک ځای پاتې دی. څنګه؟ زه پوه نه شوم، څنګه د شک ځای پاتې دی؟ زه بس صحیح کوې، هغه ستا خبره، زه خو هسې هم سودایي یم. نه اوس خبره پوره وکړه، که نه نو زه به هم سودایي شم. خبره دا ده چې لا هم د شک ځای پاتې دی، او هغه دا دی چې تر څو دې روان کړی نه وي نو زما شک به وي.
او زه خپل ځان نشم دوکه کولی. یاره زبیره بس پرېږدی. مخکې خو مې شک و چې ته سودایي یې، خو اوس مې پوره باور شو چې بلکل شک مې یقین ده. ته خو ما پورې خاندې، خو خدای مه کړه چې زما خبرې رښتیا نه شي. ښه اوس دا راته ووایه چې کومه بله خبره شته او که نه؟ البته ضروري خبره ښیم. نه یاره، همدې خبرې ته مې سودا وه. بس چې ستا له طرفه ډاډمن شم نو موږ به هم د آرام ساه واخلو. زما له طرفه بلکل بېغمه اوسه، هېڅ خبره هم نشته دلته. ښه نو د اوس لپاره د خدای په امان. ته خو بېغمه یې، خو زما لا تر اوسه زړه کې شک دی چې هرومرو به موږ د کومې لوبې ښکار کېږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جمال خانه. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستړی مشه ګلدین خانه. خیر اوسې جمال صاحب. دلته صاحب مه وایه، څوک به راباندې شک وکړي. بس جمال وایه. سمه ده صاحبه. رښتیا جمال خانه؟ ښه وایه، څنګه دې راپېښه کړي؟ سودا دې په کار ده او که څه خاص خبره دې راوړې؟ نه سودا پسې نه یم راغلی. امیر صاحب راته وویل چې باید له تا سره ووینم. خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ خبره دا ده چې د قدوس له بیرته راګرځېدو نه خو خبر یې که نه؟ هو خبر یم، او له دې هم خبر یم چې د ملک سره یې لانجه ده. ای شابسې، کار دې راته اسانه کړ. پوره خبره خو دا ده چې قدوس ماما دعوه کړې چې د قدوس ماما په تښتولو او د لالګل په مرګ کې د ملک زمان لاس دی. نو موږ په دې خاطر کور ته هم ورغلي وو، خو ملک کور کې نه و او نه یې په اړه چاته معلومات شته چې سړی به چیرته وي. ښه زه اصل کې د زبیر او اجمل په نیولو پسې وم، دا خوا رانه پاتې وه. له دې وروسته به قرار نه کینې. امیر صاحب ویل چې جمال ته ووایه چې د ملک په دیره باندې او پر کور باندې نظر وساتي او په کلي کې په اړه معلومات وکړي چې سړی چیرته دی او ولې ورک دی. سمه ده، زه به یې په اړه معلومات راوړم. لکه چې تا ته زنګ دی، تی وګوره چې څوک دی. هو ما ته زنګ راغی. او دا خو حمید ده. ته صبر چې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیری مې در باندې. زیری؟ د څه شي زیری؟ نو زه د څه لپاره ښار ته راغلی یم؟ همدا زیری دی چې د دې ځای د پولیسو په واسطه مې اجمل د نغدو پیسو او نورو ثبوتونو سره ګیر کړی. دا خو مو غټ کار وکړ. په ځان پام کوئ. رښتیا څه وخت بېرته راځئ؟ زموږ له درتګ نه مخکې باید ته د زبیر غم وخورې. تا حوزې ته خبر ورکړه چې سړی ونیسي، هسې نه هغه وتښتي. ته بېغمه شه، زه د زبیر غم خورم. زه همدا اوس حوزې ته خبر ورکوم چې زبیر ونیسي. ما خو خپل زیری در باندې وکړ، اوس به تا ته په تمه شم چې ته خپل زیری را باندې څه وخت کې. بس چې دا موبایل مې بند کړ، زه لاس په کار کېږم. بس زه هم تلیفون بندوم. زه او کمال در روانېږو. د خدای په امان. څوک وو؟ اجمل او زبیر په هکله یې څه وویل؟ ما درته مخکې خبره وکړه چې زه له ډېره وخته دوی پسې لګېدلی یم. البته حمید خبر نه دی چې زه پټه دنده لرم. هغه دا فکر کوي چې زه ورسره د یو ملګري په صفت مرسته کوم. ښه نو هغوی ونیول شول؟ دواړه نه دي نیول شوي، یوازې اجمل نیول شوی. د زبیر نیول لا پاته دي. د هغه نیول بیا موږ ته رالغاړي دي. چې موږ ته رالغاړي دي نو ګورو څه ته. راځئ په ورځو. ته بهر ودرېږه، زه دا دکان بندوم او دواړه ورځو. سمه ده، زه بهر ودرېږم. ته لږ زر کوه چې هسې نه زموږ نه مخکې زبیر ته خبر ورسېږي او وتښتي. زه هم لټي نه کوم، دا د دکان بندوم. ته البته یو کار وکړه چې حوزې ته مخابره وکړه چې یو څو نور کسان هم راولېږي. زبیر چالاکه دی، هسې نه چلبازي وکړي. سمه ده، زه حوزه خبروم، ته دکان بند کړه.